بیا هغه شان وایا ما ته جانان وایا بیا هغه شان وایا ما ته جانان وایا زیم ټپه د مینې ته یې قربان وایا درته یادېږم که نه ښه په ایمان وایا انوره بې د مینې څه د ګزران وایا. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ملګری ستاسو ورور سید سالار یم. ملګرو، د پروګرام په د آغاز کې چې ما کم شعر تاسو ته ووی، کم غزل مې تاسو ته ډالۍ کو، هم د دې شعر خالق ښاغلی انور مانیروال صاحب را سره ناست دی. انور مانیروال صاحب، تاسو ته ډېره زیاته مینه او هرکلی ویم. ډېره مننه، په خیر علي، خوشحاله اوسئ او ستاسو ډېر زیات مننه کوم چې راغلئ. آباد اوسئ. لاله، د سالار ټي وي مینوالو سره ځان لږ شان معرفي کړئ. سالار صاحب، زما نوم انور مانیروال دی، درس و تدریس سره وابسته یم او شعر لیکم او بس د مانیرای کلي اوسیدونکی یم. مانیرای د صوابۍ ضلعې لوی کلی دی، د سیاست او ادب ګړ دی. دغه کې موږ رالوی شوي یو، بس دغه غلې ځلې روانې دي او روانې به وي انشاءالله. صحیح. او دا راته ووایئ چې ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ ژوند خو بس ماشاءالله چې ډېر ښه روان دی. هغه د خوشحال بابا خبره چې که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه، که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. او دا بل شعر چې مې ووی، دا هم زمونږ یو پروفیسر ملګری دی انور علي جان صاحب، چې د همت په غره کې ونه د نختر یم، په اوچ زور د وچو کاڼو نه نم اخلم. ډېر لاله، داسې به کوو چې پروګرام طرف ته به بیا راځو، خو غواړم چې ستاسو کم کلامونه کومو سندرغاړو زمزمه کړي نو هغه هم مینوالو سره لکه شان سرسري غونډې کې ووایه چې نو زما خو دغه یو کم غزل چې تاسو ووی دا تقریبا 2001 کې ما لیکلی او بیا زمونږ د مانیرای یو زلمی و هغه ټایم کې اوس هم شته په پېښور کې ژوند کوي، ګوهر جان نومې دی، هغه موسیقار دی، کمپوزر دی. دا هغه کمپوز کړو، بیا په خپل البم کې ویل او د هغې نه پس بیا نورو سندرغاړو بریالي او نغمې سمې ورکړی نو هغه بیا دغه وی بیا کرن خان یو شعر ویلو چې په هغه وخت کې ویښ یم او د چې ټول عالم وي، په خدای مې دی قسم وي، یو زه یم توره شپه وي او ملګری مې ستا غم وي، په خدای مې دی قسم وي. نو یو دا ویلو او یو غزل د ظفر فاروق اوس ویلی دی، هغه هم د لنډ بحر کې دی، نور بچا ته ګورم یاره تا ته ګورم، تا پسې په زړه کې مې دې درزا ته ګورم، زه هم در پسې یم وار او سا ته ګورم. نو دا هغه ویلی دی او داسې نور ډېر نه دي ویلی شوي زما کلامونه. صحیح. او کتابونه وغیره چاپ شته؟ زما یو کتاب چاپ دی د شاعرۍ په 2014 کې، د هغې نوم ماته جانان وایي دی. او د هغې نه علاوه اوس دویم کتاب هم تقریبا تیار دی، نو الله دې وکړي چې هغه هم کمپوز کو، چاپ یې کو، ولس خپل ولس د ولس امانت دی، پکار دی چې دا ورسي ولس ته. او لکه څنګه چې تاسو ووایئ چې مانیری د پښتو ادب حوالې سره دا یو ډېر منلی شوی کلی دی، نو دغه شان تاسو دلته کې ادبي هلې ځلې کوئ؟ او زمونږ خو تقریبا د 13-14 کلونو نه زمونږ عزیز مانیروال زمونږ مشر دی، نورالامین یوسفزی او جان بهادر لالا، دا زمونږ نور هم پکې ډېر ملګري، سردار علي سردار او فجی ګل صاحب، دا ټول زمونږ ملګري دي او موږ په شریکه باندې ادبي هلې ځلې، مشاعرې، سیمینارونه، مخکتنې او دغه پروګرامونه مونږ کړي دي او اوس هم کوو. ټوله پښتونخوا کې چېرته چې بلنه راشي او څه پروګرام وي نو موږ ورله ځو او هغې کې ګډون کوو. صحیح. لاله، زه خو غواړم چې ډېرې خبرې مې زړه غواړي، خو بیا هم مینوال اکثر خبرو باندې ډېر تنګېږي، نو غواړم چې کوم داسې شعرونه به ورته ووایو، شعرونو طرف ته راشو. شعرونه به ووایو چې زمانې سره چې سم ځې بیا به سم ځې، زمانې سره چې سم ځې بیا به سم ځې، او په خواهش پسې چې کم ځې بیا به سم ځې، او په طاقت کې د پیسو ځې بیا به روزې، په طاقت کې د پیسو ځې بیا به روزې، په طاقت کې د قلم ځې بیا به سم ځې. او شوي ولس نه که په ډډه شوې په بډه، شوي ولس نه که په ډډه شوې په بډه،
چې د خوارو لس په غم ځي بیا به سم ځي ډېر ښه او په دیدن کې که نخرې کړې خپې به پرې کړې په دیدن کې که نخرې کړې خپې به پرې کړې چې دیدن له سترګې نم ځي بیا به سم ځي ډېر ښه او د انسان حق چې ادا شو خدای رضا شو د انسان حق چې ادا شو خدای رضا شو بیا که حج له په ټمټم ځي بیا به سم ځي ډېر او د انور د خولې بیان دی ښه عیان دی د انور د خولې بیان دی ښه عیان دی هر یو غم له چې په زغم ځي بیا به سم ځي ډېر مننه جي لالا اوس شعرونه وایي موږ د غوږ بیا به نور شعرونه به کې وایو چې لاس کې هنر دی د دې نوې زمانې چې لاس کې هنر دی د دې نوې زمانې بس هغه زورور دی د دې نوې زمانې او ما ته خو د خیر په کې څه شی هم نه ښکارېږي ما ته خو د خیر په کې څه شی هم نه ښکارېږي په کوم لوري سفر دی د دې نوې زمانې او په هر قدم بم دی هر قدم باندې غوغا په هر قدم بم دی هر قدم باندې غوغا په هر قدم شر دی د دې نوې زمانې او په فرش باندې ویني او لاشونه دي کرلي په فرش باندې ویني او لاشونه دي کرلي په عرش باندې نظر دی د دې نوې زمانې او کاکا چې د کم شینه ناخبره او پرون کاکا چې د کم شینه ناخبره او پرون ککې ترې نه خبر دی د دې نوې زمانې او هر نه هرې موړو دا پخوا په زمانه کې هر نه هرې موړو دا پخوا په زمانه کې خو هر موړی نه هر دی د دې نوې زمانې او د ژوند په قلا څوک هم که جنډه ودرول غواړي د ژوند په قلا څوک هم که جنډه ودرول غواړي قلم کتاب ور دی د دې نوې زمانې او د مینې د اظهار اندازې هغه پخوانۍ د مینې د اظهار اندازې هغه پخوانۍ که هر څو ستا انور دی د دې نوې زمانې یو زه غواړم یو نظم دی چې هغه ورکوټه نظم دی هغه د پاغوندې فطرت د هغې نوم دی زما یو ماشومه لور د پاغوندۍ نوم دی نو هغې باندې ما لیکلی دی چې زما ماشومه 2 کلنه بچی چې پاغونده نومیږي زما سره په خپله تته ژبه داسې خبرې کوي دا د لالا پیپی ده دا د بابا پاپی دی دا د بیبي صادر دی هغه زما ګوډای ده د دې ماشومې د فطرت نه قربان د چا چې څه دي او د چا په نوم دي هغو سره یادوي هم یې وړي هغو له که د لالا پیپی بابا را واخلي نو پاغونده جاړي که د بابا پیپی لالا را واخلي نو پاغونده جاړي داسې که ټولو ماماګانو کاکاګانو زما د دې ګل غوټی په خپله اکتفا وکړله زما یې مال را کړه او ستا یې تاله در کړه نو بیا به چرې یو انسان د بل انسان په وینو لاسونه نسره کوي ډېر ښه مننه چې اخیره کې بس یو کلام را سره شامل کړي او بیا به پروګرام یو کلام بل چې خاطر غزل شعرونه دي چې خاطر او مدارونه بلا ډیر شو چې خاطر او مدارونه بلا ډیر شو د آشنا نزاکتونه بلا ډیر شو او ستا په زنه چې خالونه بلا ډیر شو ستا په زنه چې خالونه بلا ډیر شو زما زړه باندې داغونه بلا ډیر شو او خپې پویم چې څه به دې جوړیږي خپې پویم چې څه به دې جوړیږي په سینه کې مې دردونه بلا ډیر شو او بیا یو ښکلی د بڼو لاندې مسکی شه بیا یو ښکلی د بڼو لاندې مسکی شه بیا مې زړه کې غورځنګونه بلا ډیر شو او دا ښایسته ښایسته روحونه پکې کم شو دا ښایسته ښایسته روحونه پکې کم شو که ښایسته ښایسته مخونه بلا ډیر شو او اوس د ښکلو تواضع نشي کولی اوس د ښکلو تواضع نشي کولی اوس انور باندې کارونه بلا ډیر شو مننه چې انور لالا پروګرام په اخره کې به د سالار ټي وي نوالو ته څه پیغام ورکول غواړي نو د سالار ټي وي موږ چې څوک ګوري نو بس پیغام خو دغه دی چې دا خپله ژبه چې ده نو دا سینې پورې جوخته نیول پکار دي
او دا اګنور کول نه دي پکار. نور ژبې د هم زده کو خو خپلو ماشومانو ته چې موږ خپله پښتو ژبه وښیو، پښتو شمېره ورته وښیو او په خپله هم زده کو او په خپله ماشومانو له نومونه هم پښتو کې کیدو. د دوکانونو دغه باندې چې کوم بورډونه پکار دی دا موږ په پښتو کې دغه کولی شو موږ. نو دغه احساس کمترۍ نه راوتل پکار دی. دنیا ډېر کامونه دي چې هغوی انګریزي هغوی له نه ورځي خو هغوی په دنیا باندې راج کوي، په دنیا باندې حکمراني کوي. نو موږ دا نه وایو چې نور ژبې د نه زده، انګریزي د هم زده کړي، چاینیز د هم زده کړي، بله د هم زده کړي، خو دا خپله ژبه ځکه چې دا زموږ پیژنګلو ده، دا زموږ پهچان دی. بالکل جی. په دې باره کې خو زموږ ډاکټر خان تحریک چې کوم دی ډېر مهم کار کوي او ډېر غټ کار یې په دې کې کړی دی او لګیا دی کوي. نو یقینا چې ستاسو خبرې سره اتفاق کوم چې مورنۍ ژبه به موږ له عزت راکړي. بالکل دا زموږ پیژنګلو ده، زموږ جړې په دې کې دي که نه. نو دا لګیا ده زموږ نه روکېږي. نو پکار دا ده چې دا موږ ژوندی وساتو او دې له عزت ورکړو، قدر یې وکړو. ډېره زیاته مننه لاله. ملګرو دا د مانیری انور مانیریوال صاحب تاسو واورېدو. یقینا چې د دوی په شاعرۍ کې ولسي رنګ موجود دی، تاسو به ډېره خوښه شوي. ملګرو خپله خپرونه په خپلو څو شعرونو راغونډوم چې د ژوند په لاره چې د چا سره زه تللی یم هغه یارانو په ادوار وجلی یم. نه نو ته څه وایې چې خبرې ماله نه راځي څه، دا ستا خاطر را باندې ګران دی ځکه غلی یم. نه نو ته څه وایې چې خبرې ماله نه راځي څه، دا ستا خاطر را باندې ګران دی ځکه غلی یم. ماله دا ځکه د دې ښار مینان خواله راځي، زه هم د چا څه د خوږو یادونو سلی یم. ته مې د تن سورې ستا نه بلا چرته لاړ شم، ته مې د تن سورې ستا نه بلا چرته لاړ شم، که درنه تللی یم غمه بیا راغلی یم. ډېره زیاته مننه ملګرو. تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم. سید سالار الله ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.